بوره هغه ماده ده چې موږ ټول یې هره ورځ خورو، خو په زیان او ګټه یې نه پوهیږو. بوره له لبلبو څخه جوړیږي او له لبلبو څخه یې ویټامینونه او انزایمونه جلا کیږي او بیا وروسته له پوډرو څخه بوره جوړیږي. کله چې بوره وخوړل شي دا ماده د وینې جریان ته داخلیږي چې د وینې په جریان کې په ګلوکوز او فرکتوز بدلیږي. د مادې ډیره کارونه یو کس د دیابت یا شکر پر ناروغۍ اخته کوي. دا ماده د سرطاني ناروغۍ لامل هم کیږي. همدارنګه څېړنې دا ښیي چې د دې مادې ډیره کارونه د زړه د ناروغۍ لامل هم کیږي چې ځکه د فرکتوز زیاته اندازه چې په کبد کې ډیر وخت پاتې شي هغه په غوړو بدلیږي چې دا غوړ په وجود کې د وینې د فشار د لوړېدو لامل کیږي. د بورې د خوړلو بل زیان د بډوډو د کمزورتیا او درد لامل کیږي. پر دې سربیره د دې مادې ډیره کارونه د مفصلونو د درد لامل هم کیږي. د خوږو او بورې ډیره کارونه دا او دې ته ورته نورو ناروغیو لامل کیږي. نو که غواړئ چې روغ صحت ولرئ نو د دې مادې له خوړلو ډډه وکړئ او دا ماده په خپلو ورځنیو خوړو کې ډیره کمه وکاروئ.